السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. زه میراج الدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، په تېره ویډیو کې ما تاسو ته دغه طریقه درښودلې وه چې څنګه کولی شو موږ تاسو ایکس ریکارډر، کین ماسټر، پکسل پرو او پکسل لیب پښتو ډاونلوډ کړو. نو په دې هیله تاسو دغه اپلیکیشن ځان لپاره ډاونلوډ کړي وي. انشاءالله په نن کورس کې تاسو ته په نن ویډیو کې تاسو ته د ایکس ریکارډر یعنې په ایکس ریکارډر کې موږ تاسو کولی شو چې ویډیو ریکارډ کړو. ګورئ دوستانو، اوس چې ما کومه ویډیو شروع کړې هم دا په ایکس ریکارډر کې شروع ده. ګورئ دوستانو، ویډیو پلی ده، یعنې په ایکس ریکارډر کې چې دی زه د موبایل د سکرین نه چې دی ویډیو ریکارډ کوم. دا خو په دې کې شروع ده. نو هر څه نه مخکې دوستانو، که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو ورسره هم میراج خان ټکنیکل نوي سبسکرایب کړئ، نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو میراج خان ټکنیکل یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. په خوا کې کوم بیل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک کړئ او په حال باندې کلیک کړئ دوستانو. او زموږ هره ویډیو تاسو مهرباني وکړئ ویډیو لایک کوئ. نو دوستانو، د دې لپاره کله چې تاسو ویډیو مثلا ریکارډ کړئ، تاسو د خبرو طرز هم زده کړئ او همدارنګه نور هر څه چې تاسو زده کول غواړئ. چې کله تاسو ویډیو ریکارډینګ شروع کړئ، ویډیو ریکارډ کله چې تاسو یو ویډیو ریکارډ کړئ، مثلا یو ویډیو ما ریکارډ کړې ده، نو د دې لپاره چې تاسو مثلا ما یو ویډیو ریکارډ کړه، ویډیو ریکارډ کولو لپاره که چېرته تاسو زما دا ویډیو اوس مهال تاسو ګورئ، نو دلته تاسو د ویډیو مکمله ویډیو تاسو ګورئ. نو په دې ویډیو کې چې مثلا دننه یو موبایل ایښی دی او د موبایل په منځ کې ویډیو شروع ده، څنګه کولی شو چې لومړی موږ تاسو دغه یو موبایل کور یعنې موبایل دغه سکرین یا موبایل دا موږ له کوم ځای ډاونلوډ کړو. که ستاسو موبایل هر نوم وي، ستاسو موبایل هر نوم وي، نو تاسو به ګوګل ته راشئ او ستاسو موبایل چې کوم نوم وي، مثلا زما د موبایل نوم دی جیفای، چې هر یو ستاسو وي، ګورل ته به تاسو خپل د موبایل نوم ورکړئ. چې سمسنګ هر یو موبایل تاسو وي، دلته به تاسو خپل موبایل تصویر موبایل دغه به تاسو ورکړئ، یعنې تاسو به خپل موبایل تصویر دلته به موبایل پکچر ورکړئ. تاسو کله چې موبایل ته پکچر ورکړئ، لومړی تاسو ته مهمه چې تاسو خپل موبایل یو تصویر پیدا کړئ. دلته مختلف موبایلونو تصویران دي. که ستاسو موبایل هر ډول وي، هر ډول دلته تاسو د خپل موبایل نوم ورته ولیکئ، ستاسو موبایل تصویر هغه دلته راخلي. له دې څخه تیاره بیکګراوند ختم هم وي او که ختم نه وي، نو موږ تاسو به لومړی که ایکس ریکارډر کې موږ تاسو ویډیو ریکارډینګ شروع کړو، نو موږ به تاسو اوس چېرته ځو، موږ تاسو له دې ځای څخه که دلته تصویر باندې تاسو داسې کلیک وکړئ، چې کله تصویر باندې تاسو دغسې زور باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته لیکلي چې ډاونلوډ ایمیج، تاسو به هلته دغه تصویر ځان لپاره ډاونلوډ کړئ، دلته به تاسو په ډاونلوډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه تصویر تاسو لپاره ډاونلوډ شو، د موبایل دغه کور تصویر تاسو لپاره ډاونلوډ شو. یعنې د اوس مهال چې تاسو دا ویډیو ګورئ او د موبایل په منځ کې چې دا ویډیو چالان دی، یعنې ویډیو موږ دغسې جوړو. د ټولو ویډیو کورس انشاءالله ما چغولی د ټولو ویډیو کورس کې به انشاءالله تاسو مکمل په ویډیو په موبایل کې به مکمل ویډیو ایډیټینګ باندې تاسو ټول په هر څه باندې به پوه شئ. نو ګورئ دوستانو، چې کله موږ تاسو په ایکس ریکارډر کې ویډیو چالان کړئ، یعنې په دې کې موږ تاسو ویډیو، نو موږ تاسو به له دې نه وروسته راځو پکسل پرو ته به راځو. په نن ویډیو کې انشاءالله پکسل پرو باندې مکمله خبره کوو چې پکسل پرو څه دی او پکسل پرو کې موږ تاسو ویډیو د تصویر شاته بیکګراوند څنګه چینج کولی شو او د هر تصویر چې تاسو غواړئ. نو کله چې موږ تاسو پکسل پرو خلاص کړو، نو پکسل پرو کې ګورئ دوستانو، دلته به تاسو په ګیټ پکچر باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله په ګیټ پکچر باندې تاسو کلیک وکړئ، تاسو ته ګیلرۍ څخه تصویر چې تاسو ډاونلوډ کړی دی، تاسو د دغه څخه ډاونلوډ کړی دی دوستانو، له مثلا د موبایل تصویر تاسو ډاونلوډ کړی دی، له یوټیوب مثلا موږ تاسو د ګوګل څخه تصویر ډاونلوډ کړو. د دې لپاره به تاسو لومړی تاسو دلته یو تصویر انتخاب کړئ، چې هر تصویر تاسو انتخابوئ چې هر ډول تصویر مثلا صرف یو تصویر به تاسو انتخاب کړئ، چې هر له هغې وروسته به تاسو دغه بل تصویر چې دی بیا راواخلئ. نو چې کله دوستان تاسو تصویر انتخاب کړو، تصویر انتخاب لپاره به تاسو دلته په فکس باندې تاسو کلیک کړئ. چې کله په فکس باندې کلیک وکړو، تاسو په فایند باندې کلیک کړئ. چې کله فایند باندې کلیک وکړو، نو دا تصویر به تاسو ټول رنګ کړئ، یعنې دا تصویر به تاسو ټول رنګ کړئ. چې کله تاسو دا تصویر رنګ کړو، ګورئ تاسو دلته به تاسو په ټیک مار علامه باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په ټیک مار علامه دلته بیرته تاسو راشئ فکس ته، ګورئ څنګه کې فکس لیکلی، تاسو بیرته دلته راشئ. چې کله تاسو دلته دلته لیکلي په دویم آپشن کې انزرټ پکچر، تاسو په انزرټ پکچر باندې به کلیک وکړئ. هغه تصویر چې تاسو ډاونلوډ کړی دی، یعنې له ګوګل څخه موږ تاسو ډاونلوډ کړو، هغه تصویر به تاسو دلته راواخلئ. چې هر تصویر وي، مثلا د موبایل کور تصویر دی، ګورئ ستانو دلته زما موبایل کور تصویر دی، زه دا ورته راخلم. ګورئ ستانو دغه دی، دا تصویر زه راخلم. ګورئ دوستانو، د دې شاته بیکګراوند چې دی موږ لومړی د شاته بیکګراوند ختمو. نو دې لپاره تاسو په ټیک مار باندې کلیک وکړئ. چې کله په ټیک مار باندې کلیک وکړو، ګورئ ستانو تاسو به دا ځان ته ښه رانږدې کړئ او دلته به یو ځل تاسو په ټیک مار باندې کلیک کړئ، دوباره به تاسو ټیک مار باندې کلیک نه کوئ. چې یو ځل کلیک وکړو، دوباره به تاسو کلیک نه کوئ. ګورئ ستانو دا تصویر به تاسو ځان ته داسې رانږدې کړئ. چې کله تصویر تاسو دغسې ځان ته رانږدې کړو، نو د دې تصویر د شاته څخه به مکمله تاسو داسې ختموئ. ګورئ ستانو تاسو به ډېر زیات ځان ته رانږدې کوئ او د شاته بیکګراوند به تاسو په اسانۍ سره ګورئ ستانو
همداسې ختموئ چې څومره تاسو ختمولی شئ موبایل ښایسته راوستلی شئ نو هغسې تاسو ختمولی شئ تر څو به زه دا ختمه کړم تر څو تاسو ته صفا راشي نو دوستانو ګورئ تاسو به دا ساحه نور هم داسې ختمه کړئ چې هر ډول تاسو ختمولی تاسو به دا ساحه ختمه کړئ ګورئ دوستانو زه صرف تاسو ته طریقه درښیم نور تاسو په صحیح طریقې سره چې دا ختمه کړئ شاته ساحه یو ځل چې تاسو ختمه کړه بیا دې ته ضرورت نشته تاسو هر ځل دا د دې شاته ساحه ختموئ یو ځل تاسو دا ساحه ختمه کړئ تاسو دلته په ټیک مار باندې به تاسو کلیک کړئ دا به سیو کړئ چې کله هم تاسو دا سیو کړو نو دلته چې دی زموږ نور کار نشته مونږ تاسو دلته هر تصویر چې وغواړو مونږ تاسو کولی شو په دې طریقې سره مونږ د هغه شاته بیکګراونډ چې دی کوم بیکګراونډ چې دی شاته ختم کړو که هغه بل اپلیکیشن ته مونږ لاړ شو مثلا پکسل لب یو بل اپلیکیشن پر آمده هغه مونږ ته لاړ شو هغه چې د سی کټ چې دی نو بګاګینه د تصویر شاته بیکګراونډ چې دی سم نه ختموي نو کله چې مونږ تاسو لاړ شو لاهي وروسته مونږ تاسو کین ماسټر ته راځو کومه ویډیو چې مونږ تاسو مثلا ریکارډ کړې ده او د هغې د موبایل کور مو جوړ کړی لاهي وروسته مونږ تاسو حتما کین ماسټر ته راځو کین ماسټر کې زه صرف تاسو ته درخیم نور ویډیو ان شاء الله په بل ویډیو کې درخیم ګوره دوستانو موږ تاسو کین ماسټر کې دغسې ویډیو جوړو ګوره دوستانو تاسو ته دروخیم ګوره دوستانو تاسو وینئ موږ دغسې ویډیو په کین ماسټر کې جوړو ګوره دوستانو دلته د موبایل کور دی ګوره دوستانو دغه موبایل کور دی او په دې منځ کې د ویډیو شروع دلته تاسو خپله لوګو هم شته یعنې دغسې موږ تاسو ویډیو ایډیټینګ جوړو څنګه کولی شو دغسې ویډیو ایډیټ کړو مثلا نن انشاءالله ټوله طریقه تاسو ته په راتلونکي ویډیوګانو کې انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته انشاءالله دا طریقه درښیم چې څنګه کولی شو کین ماسټر کې موږ تاسو ویډیو ایډیټینګ کړو دغه تصویر شاته بیکګراونډ راوړو همدارنګه د ویډیو شاته بیکګراونډ دلته موږ خپله لوګو هم راوړو څنګه خپله لوګو راوړو همدارنګه تصویر انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته دغه ټوله طریقه دروښیم نو په نن ویډیو کې موږ تاسو دا طریقه خو دا چې په ایکس ریکارډر کې موږ تاسو ویډیو ریکارډ کړو همدارنګه په پکسل پرو اپلیکیشن کې موږ تاسو د تصویر شاته بیکګراونډ ختم کړو چې هر تصویر موږ تاسو وغواړو په هغې کې شاته بیکګراونډ ختمولی شو نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو را سره خوښه شوي که ویډیو مې خوښه شوي حتمني در سره لایک او شیر کړئ معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتما سبسکرایب کړئ مننه دوستانو خوشحاله اوسئ